د یو بېسواده لوبغاړي نه باسواده لوبغاړي ډېر ښه د لوړو زده کړو مؤسسې پوهنتونونه او د نیمه لوړو زده کړو یعنې د طبي علومو انسټیټیوټونه پکې ګډون لري. یعنې تاسو فکر وکړئ د افغانستان د راتلونکی ټیم ټول ینګ ټیم ده او اوس چې د ټول میچونه لایف دي که تاسو په لایف کې میچونو کې خپل ځان شو کې هغه به خپله مخکې راځي او نېشنل ټیم ته به راځي. ما خو اول په لغمان کې کرکټ پیل کړی و، هلته ما کرکټ کو، بیا زموږ ورونه د تحصیل لپاره ننګرهار ته راغله. سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله منده یم چې روغ جوړ به اوسېږئ. زه نفیسه صافی د خپلو خپرونو په لړ کې نن راغلي یو د کرکټ نړۍ ته. کرکټ باندې تاسې ټول پوهېږئ چې نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ځانګړي مینوال لري. نو نن د ننګرهار ولایت د سپین غر لوبغالي ته راغلي یاستو. دلته د پوهنتونونو ترمنځ سیالۍ روان دي. د دغې خپرونې په لړ کې به تاسو ته د دغه ټورنمنټ په اړه د لوبغاړو سره خبرې، د دې ترڅنګ نورو سره به هم خبرې اترې ولرو. موږ سره ملتیا وکړئ، یوازې مو پرېنږدئ. ګرانو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. زما تر څنګ د 19 کلنې لوبډلې غړی ښاغلی ګلزار لغمانی ولاړ دی. له ده سره به خبرې اترې ولرو او پوښتنې به ترې وکړو چې دوی څه سرګذشتونه لري او د دې تر څنګ د کرکټ په نړۍ کې دوی څه کړي دي. سلامونه، ستړي مه شئ. سلامونه تاسو ته او مننه تاسو نه کوو چې موږ ته وخت راکړئ. ډېره مننه، کور مو ودان، انشاءالله چې روغ جوړ به اوسېږئ. مننه، تاسو خاص صحیح مننه. په لومړي سر کې دا راته ووایه چې پیل مو له کوم ځای نه کړی ده چې نن راغلي یاستئ د 19 کلنې لوبډلې غړیتوب مو حاصل کړی؟ ما خو اول په لغمان کې کرکټ پیل کړی و، هلته ما کرکټ کو، بیا زموږ ورونه د تحصیل لپاره ننګرهار ته راغله. بیا دلته ما په اول ځل ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکیډمي کې ځان داخل کړه. بیا مغزي نه ما خپل کرکټ پیل کړ. بیا هغه نه بعد ما 19 او ګریډ 2 او ګریډ 1 هم د سلیسټۍ میچونه ترېنه وکړل. د کرکټ په نړۍ کې ستاسو راتګ یو تصادف بولئ که نه، شوق او علاقه مو؟ زما خو د اول ځل چې دا مشهور بالران ما وکته په تلویزیون په پرده، ما تم ځان سره یو شوق پیدا شو چې زه غواړم راتلونکي یو کرکټر شم. بیا مغه و چې بیا ما خپل کرکټ پیل کړ او تر دې ځای بیا ورسېدلم. ډېر ښه. خپل په اړه مو راته ووایئ، تاسو سرګذشت څو ټیمونو کې لوبېدلي یاستئ؟ یعنې تر دغه ځایه پورې دغه راتلو سفر مو راته لږ پلان ډول باندې؟ ما خو اول ځل د لغمان ګریډ 2 کو، بیا مغه نه بیا زه د 19 کیمپونه شروع شول. هلته بیا ما ډېر ښه بال یم، کامغو ځي نه بیا زه سلیکټ شوم انډر 19 ته. بیا انډر 19 میچونه مې وکړه، دوبۍ ته مې ټور هم وکړه. بیا هغه نه بعد راغلو په افغانستان کې مې لسټۍ میچونه مې وکړه، بیا ګریډ 1. مهارت مو په بالنګ کې دی که بیټنګ کې؟ زما خو مهارت ډېر په بالنګ کې ده، بیا ترڅنګ ورسره بیټنګ هم کوم. ښه، د دې ټورنمنټونو جوړېدل د نوو لوبغاړو لپاره څنګه دي؟ دا خو اول قدم کې زه د ننګرهار رئیس صاحب نه مننه کوم چې داسې ټورنمنټونه موږ ته په لار اچوي او دا د نوي ځوانانو لپاره یو تشویق ده. کرکټ عصبي او دا د انسان د بدن لپاره ګټم کوي او ورزش ترڅنګ هغه سینیر پلیران موږ د ټیمونو کې ځای په ځای کړي، 15 پلیران، بیا هغې سره نور پلیران هم دي او هغې نه یو څه زده کوي. ښه، نننۍ لوبه مو څنګه وه؟ زموږ خو نننۍ لوبه کې اول سر کې وکټ لمده وه، هغې موږ پلیران اول سر کې ښه ګیم وکړو، بیا اخره کې موږ وکټ زر لاړې. بیا هغه و چې ما عثمان له ښه پارتنرشپ وکړو، ټارګټ مې یو څه تر څه ورسوم. څه دلیل او علت کیدای شي دا چې هر ځوان نشي کولی چې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، بلکې دغلته چې څوک هم لوبېږي هغوی غواړي چې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي؟ ولې تاسې دلیل یې چېرته ګورئ؟ دلیل دا ګورو چې یو انسان که هغه کې ټیلنټ وي او خپل په ټیلنټ باندې ځان وپېژني او خپل په ټیلنټ کار وکړي، همدې ځینه زموږ همدا اوس نیشنل ټیم ته زبید اکبري همداسې نور پلیران هم راغله. انشاءالله موږ به هم کوشش کوو چې افغانستان لپاره ولوبېږو. دا د هر پلیر یو ارمان چې د افغانستان لپاره ولوبېږي. دا پلیران ته زما دا توقع ده چې خپل په ځان باندې خواري وکړي، کوم ټیلنټ هغه د نه ضایع کوي،
خپل ځان دې وپېژني او په ځان باندې کوشش وکړي چې مخکې تګ وکړي. خو زیاتره ځوانان دا ګیله لري چې موږ کې ټیلنټ هم شته دی، موږ کولی هم شو، ولې ملي ټیم ته لاره نشو پیدا کولی؟ یعنې تاسو فکر وکوئ د افغانستان د راتلونکی ټیم ټول ینګ ټیم ده او اوس چې د ټول میچونه لایف دي، که تاسو په لایف کې میچونو کې خپل ځان شو کې هغه به خپله مخکې راځي او نشل ټیم ته به راځي. ډېره مننه. کوم آخري پیغام لرئ د دې تر څنګ راته ویلی یم شئ د کرکټ په نړۍ کې چا سپورټ کړي یاستئ او که پیغام هم لرئ؟ زه خو اول سر کې زما وړوکی ما نه مشر ورور و، هغه زه سپورټ کولم، زه ډېر وړوکی وم، کرکټ اکاډمي ته یې وړلم. بیا مغه و چې هغه بیا ما نه لاړو مسافر شو امریکا ته لاړه، بیا ما خپل کرکټ ته ادامه ورکړه، بس بیا هغه زه د هغې ځای نه تر دې پورې ورسېدلم. پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر څه چې کې خپله وړتیا لرئ مې ضایع کوئ او خپل کوشش وکوئ. که تاسو په درس کې تعلیم کې خپله ټیلنټ لرئ مې ضایع کوئ او کرکټ په برخه کې که تاسو خپله کرکټ کې ټیلنټ لرئ تاسو باید خپل په ځان باندې خواري وکوئ او د دې افغانستان لپاره به خدمت وکړئ. ډېره مننه. ګران لیدونکو زموږ تر څنګ ښاغلی عبدالله سحاق ایون منیجر موږ سره ولاړ دی، د سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه خوري، خیر اوسي. دغه ټورنمنټونه تاسې څومره موده کېږي چې په لاره اچولي؟ دغه د پوهنتونونو ترمنځ سیالۍ چې دي دا دویم پړاو دی، یعنې په تېرو کلونو کې هم ترسره شوی یو پړاو چې هغه د سپین غر په نوم باندې دلته د طبي علومو یو پوهنتون دی، هغوی دغه اتلولي ترلاسه کړې وه. دا دویم پړاو دی چې د ننګرهار ولایت 8 د لوړو زده کړو مؤسسې پوهنتونونه او د نیمه لوړو زده کړو یعنې د طبي علومو انسټیټیوټونه پکې ګډون لري. دغه سیالۍ به شاوخوا 10 ورځې دوام عمومي چې په شلوریزه فارمیټ کې ترسره کیږي او د پوهنتونونو محصلینو ترڅنګ 15 بهرني یا ګیسټ په نوم باندې د کرکټ هغه پروفیشنل لوبغاړي پکې ګډون لري تر څو دغه سیالۍ په پورېوالی پیدا کړي او لیدونکي ترې نه خوند واخلي. په دغه ټورنمنټ کې څو ټیمونو برخه اخیسته؟ نو مخکې مې یادونه وکړله چې د 8 لوبډلو ګډون لري چې د ننګرهار دولتي پوهنتون چې دی هغه 2 لوبډلې لري چې الف لوبډله او ب لوبډله، د دې ترڅنګ د الفلاح، التقوا، خراسان، الکوزه، مومن. الکوزه او مومن چې دي دا د طبي علومو انسټیټیوټونه دي او نور چې دي د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه دي چې دلته په ننګرهار ولایت کې فعالیت لري. په مختلفو برخو کې دوی محصلین لري، تدریس کوي او دلته له نیکه مرغه موږ سره د کرکټ په برخه کې برخوال دي او لوبې لري. کوم ټیم تر اوسه ښه لوبېدلی دی، ښه ځلېدلی؟ نو نن خو د سیالیو دویمه ورځ ده، تېره ورځ 2 سیالۍ وشولې چې لوبډلو پکې بریا ترلاسه کړله. نو دا به یو هفتې وروسته معلومات کیږي چې د کوم پوهنتون یا د کوم انسټیټیوټ لوبډله تکړه ده او ډېرې سیالۍ ګټلې دي. نو دا به وخت ثابتوي او 10 ورځې بعد به معلومات کیږي نو چې کومه لوبډله یا کوم پوهنتون دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. هدف مو له داسې ټورنمنټونو څخه څه دی چې تاسې په لاره اچوئ؟ عمومي هدف خو د ورزش همدای چې سالمه تفریح ده د لوبغاړو لپاره، د محصلینو لپاره. یو اساسي هدف د ننګرهار د کرکټ ادارې او د افغانستان د کرکټ بورډ دا دی چې موږ لوبغاړي لرو خو د بېسواده لوبغاړي نه باسواده لوبغاړی بهتره دی چې هغه هم تحصیل کې پرمختللی، د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې ولري او د دې ترڅنګ یو پروفیشنل کرکټر هم واوسي. که د هېواد استازولي کوي په نړیواله سطح باندې، که هغه د افغانستان په ملي لوبډله کې، الف لوبډله کې او یا هم د 19 کلونو په لوبډله کې، نو د یو بېسواده لوبغاړي نه باسواده لوبغاړی ډېر ښي، ځکه هغه کولی شي د هېواد خاص استازولي هم په آوټ د فیلډ او ان فیلډ دواړو کې د هېواد استازولي ترسره کړي. نو یو هدف د مختلفو پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ یووالی او همغږي ده او ترڅنګ د دغه سیالیو نه یو داسې لوبغاړی چې هغه بیا د ولایت ټیم ته، بیا د زون ټیم ته، بیا هم د هېواد مختلفو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. څنګه دي هیوادوال هغه خلک چې تجارت لري او یا هم کولی شي چې یو ټیم سپانسر کړي، علاقه ښیي چې داسې میچونه سپانسر کړي که نه؟
تر اوسه پورې خو موږ سره له نیکه مرغه دغه سیالۍ د دویم پړاو افغان بیسیم مخابراتي شرکت سپانسر کړي دي او همداسې نورو سوداګرو باندې زموږ غږ دی چې نه یوازې کرکټ بلکې مختلفې برخې چې هغې کې اکاډمیک ادرسونه پکې داخل وي یا نور د ورزشکارانو برخه وي بل خیریه کارونه وي د کې زموږ سوداګر د تیر په څیر باندې برخه ولري سپانسري کړي تر څو د دوی د امکاناتو په اساس باندې هغه سیالي او هغه پروګرام ډیر ښه ترسره شي. نو دغه دویم پړاو د پوهنتونونو ترمنځ سیالۍ د افغان بیسیم مخابراتي شرکت سپانسر کړي دي او د همدوی په مالي لګښت باندې پر مخ ځي. آیا ستاسو په سرګذشتونو کې داسې شوي چې یو ځوان واقعیت استعداد هم لري خو هغې دا دې باندې نه دی توانېدلی چې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي؟ افغانستان کې اوس کرکټ زیات دی او کله چې په یو هیواد کې یا په یو ځای کې کرکټ زیاتیږي نو هلته استعدادونه هم طبعا زیاتیږي. کله چې استعدادونه زیاتیږي او د استعدادونو لپاره یو محدود ځای چې هلته یوازې 15 یا هم 13 لوبغاړي انتخابیږي ضرور به ځینې استعدادونو ته د دوی په وخت کې وخت ورکول کیږي چې لوبډلو ته لاره پیدا کړي. نو ممکن داسې لوبغاړي واوسي چې هغوی د دې وړتیا لري چې لوبډلې ته لاره پیدا کړي خو د ده نه به بهتر د غوراوي کمیټې او هغه کم کمیسیون یا هم ډله چې ورته انتخابیږي هغوی انتخابوي او لاره به پیدا کوي. نو افغانستان کې خوشبختانه د کرکټ استعدادونه شته او هر لوبغاړي ته او هر چاته چې استعداد لري په خپل وخت کې به ځای ورکول کیږي او خپل هغه وړتیا به د افغانستان لپاره په مصرف رسي. هغه 15 لوبغاړي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بهرني دي یعنې د پوهنتونونو نه دي دغه لوبغاړو نومونه راته اخیستی شي؟ نو دا به ډېره مشکله وي چې دا ټول لوبډلو هغه 15 لوبغاړي زه تاسو ته واخلم خو د افغانستان د کورني کرکټ مختلف مشهور نومونه د افغانستان ملي الف لوبډلې لوبغاړی وفي الله ترخیل آصف موسازی د کورني کرکټ هغه کوم لوبغاړي چې په ننګرهار کې دمګړۍ چې لوبې نورې نشته د انټر کلب لوبې پای ته رسېدلي دي نو اوزګار دي نو دغه یو ښه چانس دی دوی لپاره چې د مختلفو پوهنتونونو په لوبډلو کې ځای پیدا کړی دی او د یو بل پر وړاندې لوبیږي. نو د کورني کرکټ ټول مشهور لوبغاړي په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي او لوبې ترسره کوي. ډېره مننه. کوم پیغام لرئ لیدونکو ته مهرباني وکړئ؟ ډېره مننه. لیدونکو ته به دا پیغام خاص پیغام نه لرم خو د تعلیم او تحصیل ترڅنګ ورزش هغه څه دي چې تاسې سالم ساتلی شي او نو د تعلیم ترڅنګ ورزش هم وکړئ چې روغ پاتې شي. ډېره مننه. ډېره مننه. کور مو ودان. ګران لیدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه هیله یم چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. هغه ځوانان چې استعدادونه لري استعدادونه مو پټ مه ساتئ او په ځان باندې کار وکړئ تر څو یو ځای ته ورسېږئ. تر بیا چې زه نفیسه صفی زما همکار ستاسو چوپړ ته حاضرېږو په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم.